حساب کار دي. کومه طریقه به تیروي؟ د دې صورت شمیر 9 صورت نزول کې دا 1 نمبر صورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو خاص په نوم د الله باندې رحمان او رحیم دی. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا. ګور لا تقدموا دا باب د متعدی دې ته وایي متعدی. دا مفعول غواړي، دلته مفعول نشته. نو دا غي دوه وجې دي. یا خدا دې چې دا متعدی په معنا د لازمی باندې دی. اے ایمان والا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، معنا لا تتقدموا بین یدی الله ورسوله. ځان د الله او د الله رسول نه مخکې کوه. لکه ځینې وخت کې پلار دوی ته په ښار شي په پلار کېږي راته مه، نو الله موږ ته وایي چې ګور ایمان او مشران کېږئ نه. زما د نبي نه به ځان مشران نه جوړول. اوس د هر یو د پیغمبر نه مخکې شوی دی. پیغمبر په یو عمل کې ثواب نه دی خو ذکر کړی دی، دې کې ثواب دی. دا د پیغمبر نه مشر نه دی، دی په دې کې سبا کړه. دا د پیغمبر نه مشر کړی دی، په دې کې سبا کړه. که دا د ثواب کار خو هغه به کړی وی. دا اوس دا ابن کثیر پورته دلته تاسې وګورئ. همدغه د سورة احقاف آیات چې لیکلي دي كل قول وفعل لم يثبت من الصحابه فهو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه. هر قول فعل چې صحابه ثابت نه وي بدعت دی. که په دې کې خیر او صحابه به کړی وکړ. دغه اندازې ابن کثیر چې وګورئ چې ورته وایي وایي چې سبا کړه. پیغمبر نه ځان مشر کړی دی، د الله نه ځان مشر کړی ته په دې کې سبا کړه. نو ته به باقي څه شوی زی خو چې پلان نه مخکې کېږي هغه مه ته وایي پلار کېږي به راته نه، او ته چې د الله نه مخکې کېږي او د رسول نه مخکې کېږي ستا پروا نشته دی. په دې کې سبا کړه. نو الله موږ ته ادب ښیي چې ګوره یاد وساتئ ځان به د الله نه مخکې کوئ نه، ځان به د رسول نه مخکې کوئ نه. چې رسول یو شی نه ویلی نبي الله یو شی ویلی نه وي نو ځان نه بې راته نه ویوئ. اوس دې نه تپوس وکړئ دا کارونه پیغمبر کړي دي نه صحابه و کړي. دویمه توجیه چې کوم حافظ ابن کثیر کړي دلته مفعول پریښی دی د عموم دپاره. معنا دا ده یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو لا تقدموا اقوالکم وافعالکم واراءکم. ای ایمان والو خپل وینا خپل عمل او خپل کار دا به د الله او د الله د رسول نه مخکې کېنه. خپله خبره به د الله په خبره مخکې کېنه، خپل عمل به د رسول الله په عمل مخکې کېنه، خپل رای به د نبي د رای نه مخکې کېنه. دا ځای ابن کثیر د تماشې بیا وکړئ. حتی چې ابن کثیر ته دې پورې لیکلي دي چې خپل اجتهاد هم د پیغمبر نه مخکې کېږي. که مجتهدي علم لیکلی دی خو خپل اجتهاد به د الله او د رسول نه وړاندې کې نه. او په هغې حدیث پیش کړی د معاذ رضی الله عنه چې معاذ رضی الله عنه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاو تپوس یې وکړ بما تحکم یا معاذ. معاذ فیصلې ورته څه کوي؟ قال بکتاب الله. بیا ورته وایي فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. بیا ورته وایي فإن لم تجد کاغی کی پیدا نه کی. بیا ورته وایي اجتهد برأیي. خپل رأی خپل اجتهاد د پیغمبر نه وروسته کړه. شک نشته. ټکي پټکي ورته وګوره. دوی په دې کې سبا کړه ځان دې د هغه نه مشر کړی دی. دا چې دین و نو هغه پې پوهېده نه که نه پې پوهېده او موږ پې نه وی څه شی دی؟ یا به وایي چې هغه پې نه پوهېده دا دین و خو هغه ته نه و معلوم ما راویسته ما علم زیات دی کړ. او یا به وایي چې نه هغه ته معلوم و لیکن موږ پې نه دی ویلی. او دواړه ګناهونه دي. که دا عقیده ساتي چې هغه پرې نه پوهېده زه پرې پوهېږم دا عقیده د کفر ده. او که چېرته وایي چې هغه پرې پوهېده خو موږ پرې نه دي ویلي نو دا خو بیا موږ نه دین پټ کړو.
دیو جنا تفاسیر ولیکل لا تقدموا آراءکم واقوالکم وافعالکم، خپل خبري خپل رائے خپل عمل د الله د الله رسول نه مشکوا. او به د قران کریم یو عجیب ترتیب ته وګورئ، بین یدی الله ورسوله، بین لفظ استعمالی هغه چې سړي ته الله ته مخامخ ناشتي، بین خلک شوی بین یدی الله دا هغه چې استعمالی چې هغه سړي ته مخامخ ناشتي. نو معنا دا ده چې د الله کتاب حاضر دی او د رسول الله سنت حاضر دی، هغه هم دا غیر پاسه بل کوي. یو خدای چې قران او حدیث نه قران هم حاضر دی او د سنت رسول الله هم حاضر دی، هغه هم خپل کوي. دومره چې څه ضرورت نشته کم از کم باید کله خدا خپل شاګردان قانع کی کړي چې ورور دا دین دی باندې دی. د دې ذمہ دار په قیامت کې څوک دی؟ دا صفا مسله ده چې ځان به د الله او د رسول نه مشرقې نه به خپل رائے په رائے د نبی باندې مخکې کې، نه به خپل خبره د خبره د نبی نه مخکې کې، نه به خپل فعل د فعل د نبی نه مخکې کوي. او کله مخکې که نو سورۃ حجرات دې نه مني او تر نور خپل خوښه ده. لا تقدموا صفا یاد دې مخکې کوي خپل رائے بیان یې الله قرآن مخکې پروتي، سنت رسول الله پروتي، یو کې خپل رائے چلای. هذا چاوین معاذ الله عنه خوي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا بما تحكم یا معاذ پتی جو فیصله کوي. اخیر کې ورته وي اجتهد برای چې التم نو عدالتم نو له اجتهاد کوم، تاسو التم موجود ده دلته موجود خپل کوي. ته فکر وکړه تاسو وکړه واتقوا الله تعالی نو ویری ان الله سمیع علیم، الله دې اوریدونکو په هدا. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، موجته وي خپل आवाजونه د आवाज پیغمبر نه، خپل आवाज په आवाज پیغمبر موجته وا. د आवाज استدول درې قسمه درې، یو طبيعي دي لکه ثابت ابن قیس بن شماس، هغه قدرتي او توسط هغه आवाज راټو، هغه ګناه نه ده. کوشش وکړي چې ټیټ आवाज باندې وکړي، خو طبيعي आवाज چې الله تعالی غټ ور کړی نو دا ممنوع نه دی. یو دی आवाज چې تول د خپل आवाज پیغمبر نه په بباقي باندې پروا نه ساتي، نو دا ګناه کبیره ده، دا ګناه کبیره حرام. او یو خپل आवाज تول په आवाज نبی باندې په طریقې سپکوالي سره به کفر دی. او دغه آیات لاندې تاسو تفاسیر وګورئ چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، پیغمبر یو خبره نه کړل چې کوي دا خپل आवाज په आवाज پیغمبر دلته کړ. پیغمبر په قبر کې درې شلون سوال کیږي، څه تلور کیږي. هغه وي مر ربک وما دینک ومن نبیک څلورم کې نشته، تاسو چې څلورم راوي څه ایمان مذهب ته پوښتنه کیږي او دې به علاج کوي. دیوی کې څه ګناه ده؟ هغه وی درې دي او څه تلور. نو دا په پوښتنه صحابي نه چې خدای ناکام کړه، هغه چا په مذهب، هغه چا په مذهب هغه به څه وایي؟ دا درې سوال خو تا تم دی او ما تم دی او صحابي تم دی، ځکه نبی راغل خوانه متعلم او معلم، اسلام هغه متعلم او معلم دی، توحید هغه متعلم دی معلم دی، مذهب صرف معلم دی. اوس هغه خلک چې مذهب کې دغه څه ورته وایي او خدای ناکام کړه. سوچي خبرې ته نه فقط وایي، فقط خپل نه راوباسي، یعنی که خپل نه مراوته چې ځان سره موضوع کې سوچ وکړه چې دا څه ضروري کما او دا تاسو ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه وایي ته وشي دا درو خو جواب ولورتي چې صبر کې ناکام کړه. دې باندې څنګه اول جنت ته نوځي څنګه توخه چې څلور سوالې او ټول لازمي په دې کې درې حل یو پریدي که پاتې شي نو که پاتم شي نو هغه اول نمبر کې نه جواب کړل نو په اول نمبر کې دی بیا به څه کوو او بس لګیا دی نو زه نیولې دی اوس مې چا پلار رسل کی
اخلاص دي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي خپل आवाज په आवाज پیغمبر موچتوا ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض او پزور وینا مکوي هغه تا په شان تا د پزور ویلو جنو تاسو جنو تا ځین आवाज کې اے ګل سیدا او بیا هغه ما کې اے محمد تعالی پندر کې ترشتیا وای څنګه په خپل درځي تا دایره سلام تا په دې دیوال باندې لیکل دی محمد په کوم خپل وای تا دا سما ته دی او دا یو اکبر وکړ کړ روي لا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم نک خپل من کې چې څنګه आवाजونه کوي چې आवाज پیغمبر ته نه کوي ولی ان تحبط اعمالكم اسنه چې اعمال برباد شي مونږ ته دې غم دې ډېر jihad کړي دي منځونه دې کړي دي او روزي دې نیولې دي تهجد دې کړي دي تراویح دې کړي شل زکات هم څه شو کړه سما مولوی شیخ نه دی او دا نو ستړي خبره باندې تفصیل لا وکيږي ولی دې خپل ته ولې ګټه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تاسو دې سر دې کویګنه دغه په خوا مواد وسو ول مواد وسو لږه بنو الله فرمایي لږه باندې پیم نشه ما بل سوي لږه نه نه دا خدای نه کویږي غري نه اخلاص هلکا اعمال چې څه یاغه ته پته لګي ما ته پته نه لګي ما ته برابر منو اعمالم بچوي ان الذين يغضون اصواتهم کسان چې خطکوي خپل اوازونه عند رسول الله دا الله د رسول په مخ کې اولئک الذين امتحن الله اشته و پری مخلوق کې بس حاله اشته چې الله دا مطابق دا حکم کړی دی برابر چې نبی او رسول څخه مخکاري ودا الله بندگان هغه نبی نوم بیانې پروا نه الله نوم بیانې پروا نه جوړه تا و چې پیر په نوم نه دی الکه څه ته وایي ایسه کې عادت نشته خاطر چې دی علاوه نو ده پروا نه و چې الله نوم دی علاوه پروا نه و چې څنګه ده هته دا غي حساب ده اولئک الذین امتحن الله دا هغه خالق دی چې ازمایلی دی الله رب دې دا غي زړه د تقوا لپاره صحابه زړه الله ازمایلو لهم مغفرة واجر عظیم دې لپاره د بخشش او اجر لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات باندو والا براله دیوال دی خبر ده اے محمد راوزا هیڅ پروا نه ساتله الله فرمای ان الذين ينادونك من وراء الحجرات هغه کسان چې تا आवाजونه کوي اخواد دیوالونه اکثرهم لا يعقلون زیات پکې بیا عقل دي او چې د ملکونو نه پاور تکي هغه باقلی دا خو صرف دیوالون نه دي او څه د ملکونو نه استاو د توري ترمنځ د ملکونو پراته دي او د دې نو ته چلو یا محمد تاسو څه کوي یا کوم څه او خبره پچ کوي کتاب لیکلي چې محبت په شکل باندې روانه دلته محبت او د غیر محبت څخه وسمېل دي اخوي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات هذا خلق تاسو محمد په نوم باندې आवाज کې دیوالونه اخوا دا خلق نه پويږي چې عقل نشته خاصه په دیوالم نه ملکونه دي ملکونه دي او څه وي نه څه حجرات دي څه د حجرات ته کوم ټکی په ټکی باندې او هر مسله چې په لفظ یا الذين امنوا باندې کوي معنا دا د ایمان تقاضا ده د ایمان د مقتضیاتونه ده ایمان دا وایي اکثرهم لا يعقلون اکثر د ځنه نه پیږي بیا عقل دي ولو انهم صبروا کدی صبر کړي ته دې چې تو تلاوت کوي لکان خیر اللهم دا بوله غوروا نکي دا आवाजونه کوي محمد اخي والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان یا ایه الذین آمنو ای ایمان والا او دې آیات متعلق ولید ابن عقبہ قالوی صحابی دی او قصہ او حدیث حافظ ابن کثیر د مسند احمد نه نقل کړي چې د جویری رضی الله عنها پلا هغه راغ ایمان راو
ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه واخلي یا رسول الله زه به لاړ شم او زه به د خپل قوم نه دعوت هم ورکړم د هغوی نه به زکات هم جمع کړم چې کله پلانکۍ میاشت پلانکۍ تاریخ راشي ته به ما پسې عاشر راولېږي زکات به غونډونکې زه به ورته حواله کړم هماغه تاریخ راغی هماغه میاشت شوله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید بن عقبه ولېږه د دې ولید بن عقبه د زړې دشمني وه د دې حارث سره نو ده لاره کې فکر وکړه چې زه اوس هلته ورشم زموږ سره دشمني ده کله چې مړ مې کړي نو د لار نه راواپس شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینا وکړه چې هغه خلک خو زکات نه ورکاوه هغه لا څه کې زما د مرګ پروګرام یې وکړی نو الله رب العزت دا آیات راولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګېده څه کسان یې تر پتا هغه ته لاړ شي او هغه غریب څه وایي زه هلته په انتظار ناست یم چې الله هغه تاریخ هم راغی میاشت هم راغله او سړی رانغی نبي علیه السلام موږ نه په څه خفه دی چې هغه د هغه خوانه تیاری کوي چې ځان سره زکات هم راوړي او عذر دپاره راشي خو یاد وساتئ قرآن کریم کې قسم درته کوم که د یو صحابي نوم یې اخیستی حاضر تفسیر خازن لیکل دی ډېر عجیبه خبره کړله چې دا امر دی عام دی د تثبت دپاره د تفتیش دپاره د تحقیق دپاره او قرآن دې ته دی محتاجه چې موږ خامخا په دې باندې صحابي څه کړو نشانه کو ګزار وکړه بالکل قرآن بغیر د دې نه معنا بالکل صحیح ده ورته وګورئ یا ایها الذین آمنوا عام خطاب دی الله چې باید تحقیق وکړئ ان جاءکم فاسقون کراشی تاسو یو بیت بارا پورا هیڅ مطمئن ور باندې نه بنا باندې په یو خبر باندې فتبینوا تفتیش وکړئ ان تصيبوا قوما بجهالتين اچنا چې ورسوي تکلیف یو قوم کبنا خبرتیا کی فتصبحوا على ما فعلتم نادمين او بغرضی پاغه سبان چې تاسو وغخ به معنا وس صحابه او عدالت په صحیح قطعی نصوص باندې ثابت دي او دا یو حدیث باغی باندې یو صحابي مجروح کول دا مشکل خبره ده نو زه خو دې آیات کې هیڅ چا لغته ضرورت نه لرم زه آیات په خپل کې بالکل صحیح دي وعلموا کوئی ان فیکم رسول الله چې بشکا پتا کې د الله رسول او اوس پکې سنت رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچره تاسو دا پیغمبر په ډیرو کارونو کې دین لعنتهم په تکلیف کې پریوځي تاسو ولكن الله حبب اليكم الايمان لیکن الله فخر تاسو ایمان وزینه فی قلوبکم او خیستکړی ایمان رسات کولونو کې وکره اليكم الكفر والفسوق والعصيان او بلح کار کړی تاسو کفر او دارنګي فسوق الله حدود نوتل والعصيان او نافرمانی پیغمبر اولئک هم الراشدون دغه کسان امری دې مقصد سره رسیدون کې او کامیاب راشد مقصد سره رسیدون کې کامیاب فضلا من الله د وجد فضل د طرف د الله او نعمت او د وجد نعمت الله طرفنا والله علیم حکیم الله پوره حکمت والا وان طائفتان من المؤمنین ذی آیات باندې سړي تسل وشي چې ګوري سره د دینه چې مؤمن د مؤمن سره په جنگ د الله او تسوی مؤمن وای ایمان نه وی نيسته ایمان نه معلومیږي دا چې په قتل مسلمان نه سره ایمان نه نوځي څو پرې حلالونه غړي او حلال یو غاړو یو خاص دی لري وان طائفتان من المؤمنین کچره دوړل ایمان والاونه اختتلوا جنگ وکړه فاصله بینهما روغه وکړه دوړو په منځ کې فین بغت احداهما على الاخرى کچره یو کوي په بلې باندې فقاتل التي تبغي نو جنگ وکړي دا هغه چې دې ته کړل حتا تفیل امر الله تر دې چې راوګل په سړي د الله ته فین فاس کچره راوګل غډاله فاصله بینهما جوړو کې ما باندې دوړو چوروغه وکړي بل عدل انسان و بل عدل انصاف واقف انصاف کوي ان الله يحب المقسطين يقنا الله من كيد انصاف کوونکو سره انما المؤمنون یقینا مؤمنان اخوه نوردي فاصلحوا بين اخويكم جوړه کوي ورو کې ما باندې ورونو تاسو کې او د الله نو ویلې پای تاسو باندې هم کړی یا ایه الذین آمنوا ای ایمان والا لا یسخر قوم من قوم
خندا دې نه کوي مسخره دې نه کوي هیڅ نارینه په هیڅ نارینه باندې عسى ان يكونوا خيرا منهم نږدې ده کېدای شي چې وي هغې غوره د دوی نه ولا نساء او نه یو زنانه من نساء په بلې زنانه پورې عسى ان يكون خيرا منهن نږدې ده چې وي غوره د دوی نه اته چې ورپورې مسخره کوي هغه تا نه ډېره غوره وي ولا تلمزوا انفسکم او تانونه مه لګوئ په خپلو ځانونو مراد د انفسکم نه خپل همجنسي دي یو مسلمان باید په بل مسلمان تان ونه لګوي ولا تنابزوا بالالقاب او یو بل مه یادوئ په ناکاره نومونو القاب لقب جمع ده لقب هغه چې د اصل نوم نه غیر وي یا د خیر دپاره استعمالېږي یا د شر دپاره استعمالېږي یا د خیر دپاره استعمالېږي یا د شر دپاره استعمالېږي هغې ته څه نه کېږي لقب ځکه زیات په اوصافو کې څه استعمالېږي لقب ولا تنابزوا بالالقاب او یو بل مه یادوئ په ناکاره نومونو بئس الاسم الفسوق دا الفسوق بدل د چا نه د الاسمونه معنا ته ګورئ بد نوم فسق والا وروسته د ایمان نه څه معنا یو سړي ایمان راوړی دی او د هغې نه وروسته ورته څه وایي فاسق وایي هغې نه وروسته ورته کافر وایي دا راکاره لقب دی وروسته د چا نه د ایمان نه دویمه ده پس د ایمان ستانه چې مؤمن شولي بیا فاسق کېدل څه دي ډېر بد کار دی نو معنا دا شوله حدیث کې راځي چې بل ته دې فاسق وویو بل ته دې کافر وویو بل ته دې مشرک وویو دا کلمه هغه پسې ځي که هغه چې ځای پیدا کړي خو صحیح ده که نه به چېرته ځي چا چې ویلی نو ته مؤمن وي د دې خبرې په وجه باندې بېرته څه وګرځېدې کافر او مشرک او فاسق وګرځېدلې اوس خبره هغه ته نه شوله اوس خبره بېرته دې ویونکي ته شوله ومن لم يتوب هغه څوک چې راونه توبې ونه ویستله فاولئک هم الظالمون دا کسان هم دي ظالمان یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ای ایمان والاو ځان وساتئ د ډېرو بدګمانو نه ان بعض الظن اسم یقینا ځینې ګمانونه دي ګناه ګورې مخکې وایي اجتنبوا کثیرا ځان د ډېرو ګمانونو نه وساتئ او بیا وایي پکې بعضې ګناه ده نو په کار خدا وایي چې ویلې وې چې اجتنبوا بعض الظن فإن بعض الظن اسم ویږي معنی څه وکړه د ډېرو ګمانونو نه او ګناه یې لږو ګمانونو ته وویله نو دا دواړه توافق نه خوري که د هغې څو طریقې دي یو ده چې بعض ټوکړې ته وایي که ډېره یې که لږی دا ټول لاس دی که د دې نه دا یوه ګوته هم لرې شوله نو د یوې ګوتې ته هم بعض وایي او دې ټول لاس ته هم بعض وایي نفس ټوکړې ته وایي نو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان وساتئ د ډېرو ګمانونو نه ان بعض الظن دغه بعض په دې ډېرو باندې هم اطلاق کېږي پته نه ورسېده نو د دې ان بعض الظن مراد څو دی دا ډېر نو بیا دا ځای څه شو برابر دویمه توجیه هغه ده چې اول کوشش وکړئ چې دا ګمانونه ستاسو په دله کې ځي راځي نه اول کوشش وکړئ دا خطرات ځي راځي نه بیا چې راغله نو چې څوک پرې عقیده او عمل پرې نه کړی ګناه ده نه ټیک شوله اوس ګناه کله جوړېږي چې عقیده او ګمان دغه څه وکړي عمل ورباندې وکړي نو چې تل راتل خو ډېر خو عمل او عقیده په لږو وساتله نو ان بعض الظن هغه چې د اختیاره تل راتل او تا ورباندې عقیده نه وه تا ورباندې عمل نه دی کړی هغه ګناه نه ده او دا چې اوس عمل او عقیده پرې وساتله دا څه شوله ګناه شوله درېیمه توجیه ګمانونو کې څه داسې دي چې فرض دي څه حرام دي څه مستحب دي څه مباح په الله باندې او پر رسول الله باندې ښه ګمان کول فرض دي په الله او رسول الله باندې ښه ګمان کول دا فرض دي په الله او رسول الله باندې بد ګمان کول حرام دي یو پکې فرض شو یو پکې حرام شي تاسو کوئ په مؤمن باندې چې کلمې ویلې ده ولو چې ګناهګار دی فاسق دی په هغه باندې ښه ګمان کول څه مستحب دي دوه شو
حرام پکې یو راوته دا یو پکې درجه فرضیت شو بل په درجه ذاکر شو دا مستحب یو په درجه مباح کې چې هغه ګمان کول په مجتهد باندې هغه مباح دی اوس دا درې یو طرف ته شو او دا یو بل طرف ته شو ان بعض الظن اسم ګناه کې دا یو راوته کوم یو حرام او په اجتهادي هغه کې هغه مباح او په مؤمن باندې پاتې ولو پاتې په هغه باندې ګمان کول هغه څه مستحب او په الله پر رسول باندې ګمان کول فرض ولا تجسسوا او د چا عیبونه ملټوي چا شونټای ملګوي په وتوري غلط شي کوي ولا يغتب بعضكم بعضا غیبت نه کوي ځین تاسو د جنو ايحب احدكم الله دې غیبت ناکارواله بیانې آیا خو خیو تن تاسو دا خبره ان یاکل لحم اخیه میتن چې اوخري وغه د خپل لور چې مړوي فکرهتموه نو تاسو خو بد غنئ هغه نو بیا غیبت څنګه دا پر جایز غړي تمړ لور وغه خپل خو بد غنئ او غیبت بیا خجاني واتقوا الله الله نو ویریږي یقینا الله دې توبه قبلون کې مهربان یا ایه الذین آمنوا یا ایه الناس یا خلقنا خلقناکم من ذکر و انثى یقینا ما پیدا کړی تاسو د یو نارینه او یو ښځه وجعلناکم شعوبا وقبائل او ګرځولې مې تاسو خاندانونه او قبیله شعوب واړه او قبائل د لوري ان خلقناکم من ذکر و انثى ما پیدا کړی تاسو یو نر او یو ښځه وجعلناکم او جوړ کړی مې تاسو خاندانونه او قبیله تعارفو چې یو بل پیژنئ دا صرف تعارف پر د قبر د پاره نه چې په یو ته معنی پیژنې د مسعودی ما ابلوی ز پلان کېما ابلوی ز صاحبېما ابلوی ز علم دیما په علم دې په هغه څه کې دا خو دې پاره نه چې په یو بل باندې پخونه وکړي ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا ذات عزتمن پتا سو کی پنځ الله باندې ذات تقوا والا دی چې چا کې تقوا ډېر ده ان الله علیم خبیر الله دې په خبردار قالت الاعراب آمنا ویلی باندې چې نن ایمان راوړل کلم تؤمنو اشداوی مکوې د ایمان کوم ځکه دي او سوي تاسو ایمان نه راوړل ولکن قولوا اسلمنا لیکن وایي موږ اسلام قبول کړی دی مراد نه ظاهرین قیاد دی دلته کې د اسلام او د ایمان په منځ کې فرق دی اسلام ظاهرین قیاد او ایمان عقیده زړه داخلي دل او هغه یو بل سورۃ روان ان شاء الله ته وګورئ فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين لكن من المسلمين دي مسلمين انت به ایمان او اسلام یو معنا ده قالت الاعراب والبان چې موږ ایمان او سوتا ایمان نه راوړل ولكن وای موږ اسلام قبول کړی دی ولما يدخل الايمان في قلوبكم او لا نجن او ایمان تاسو کولونه کې وین تو الله او که تاسو تابعداري وکړئ الله او الله رسول لا يلكم من اعمالكم شيئا کم بنے کی عملون استاذ نہ تشم ان الله غفور رحیم بے شک اللہ دے بخون کے مہربان انما المؤمنون الذين امنوا بالله یقینا واقعی مومنان هغه دي چې ایمان لري په الله باندې او پر رسول الله باندې ثم لم يرتابوا بیا شک نه کوي پای کې وجاهدوا باموالهم وانفسهم دا دي واقعی مومنان او جهاد یو په خپل باندې په خپل ځان د الله په لار کې اولئک هم الصادقون دغه کسان دوی رښتینی په داوی ایمان کې قل اتعلمون الله بدينكم تا تاسو چې کوم شي توای چې موږ مؤمنان آمنا نو څه خیال تقریبا نشته دي تاسو څه کوئ چې الله ته خبر وکړي د خپل ایمان نو الله تاسو نه پیژنئ څه قل ورته تعلمون الله تاسو دا مننا وای دې مننا دوه خبرې دوه مقصد دي یا به تاسو څه کوئ چې الله به خبر وایي مننا خبرې نعوذ بالله نو ته ورته وای او یا به دا ټکي دې پاره پیغمبر باندې عبادت نه وکړي نو نه داغه باندې عبادت نه لمنه ما او نه لدا باندې چې ته ما خبر کا زه پاره خبرې مله وای کنه قل تعلمون الله آیا تاسو خبر کوي الله تدینکم په خپل دین باندې والله یعلم ما فی السماوات والارض الله خبر ده پاتې پاتمانو کې پاتې پاتې کې الله پاشي باندې په یمنون علیک دا امنا شوی مقصد پتا احسان دی یا الله ته خبر وکولي نو الله ته خبر وکول خو غلط دی او پتا احسان هم غلط دی یمنون علیک احسان کې پتا وایي ان اسلموا چې دی غاړې کړه قل لا تمنوا علی اسلامکم وتوایا مذبح وعدنا مکوئ ما باندې خپل اسلام بل الله یمن علیکم بلکې الله احسان کې پتا کون هداکم ایمان چې تاسو خو تاسو خو کړل دی ایمان ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی دا الله احسان وګڼئ چې تیرا وسته
الله باندې محسان مکو چې زرا غلما ان الله يعلم غيب السماوات والارض یقینا الله خبر دی هغه کوټو چې زنده اسمانو د زمکه الله دې دن کې په هغه څه تاسو کوي بس دعا وکړه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم اهلك الكفرة والمشركين واليهود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم ذلل أقدامهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين إله العالمين راسم رسولي وزنانات اختا كتاب تراغلي دي ورازي يا الله تددي تمام گناہوں معاف کی رب العالمین د گناہوں اخلاص کی یا الله گناہوں ورجئی رب العالمین دارات لی بخبر تلوار کی قبول و منظور وگرزئی یا الله دا هر قدمی د نیک اعمال کو تلکی واچه رب العالمین په قرآن باندې په هر نصیب کی یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی یا الله دې نور ته رسول توفیق را نصیب کی رب العالمین رسول حاضر مجلس کندناری نو دې کزنا نو دې یا الله دا چې کوم شرعي ضرورتونه دي او شرعي حاجتونه دي رب العالمین د خپل خزانو نه ول پوره کړي یا الله د غمون نه وساتي کامل اولاد ورته ورکړي قرضونه اخلاص کړي مریضانو ته صحت ورکړي رب العالمین هغه بندیان چې د ظالمانو پنجرو او تارنجیرونو کې پراته دي یا الله په خپل قدرت کامله باندې رب العالمین هغه اخلاص کړي الله د خپل بچو د خپل نونو او د خپل مور پلار سترګې داوي په لیدو باندې راخي کړي اے رب العالمین امین انتهایی کمزوری گناهګاریو الله زموږ په ګناهونو قلم د ابشرا کاږه رب العالمین چې دنیا نم بوزي او داسې وخت بوزي الله چې ته زموږ راضي شوی رب العالمین خاتمه په ایمان باندې کې صلی الله تعالی علیه ولا خبره